بسم الله الرحمن الرحیم. کله غو پلان خلاصو او غوړي چې مثلا په دینن هغه کې دا کې یو د دې ودانۍ شکل جوړ کو د دې نو ورسره مثلا په دې باندې بل لازم لودونه غوړه بیا په اپلای کو هغه نصر ته چی کو انالایز کو بیا ډیزاین کو او د زلزلې بور بیا بل ورځ کو ځکه چې اوس د یوازې د ډیر لوډ لای لوډ ته انالایز کو او ډیزاین کوي او کی شکل مثلا دلته دوه تشنابونه دي کپی کوي دا ګډه پیست یو شارع پنځه ما يخطئ مسقط منفي دا زیو ډیر کم دی سیش کچېری صفر شا پنځه یا وکړو څه دا شي دی ښه مثلا دلته یو دوه ګډرونه نور کې جوړوم په نیمه کې دی راشي سي دا لكن نوی شنو کې تکراری کې سي دا ځان شنو دلته غوړي چې په مانس کې راشي صفر شا پنځه کوي شکل دی ودانه جنب دا مثلا په مودي ډول انتقالوو څو منظره چې وسه شو اول د تعداد برخه پورې څومره ارتفاع په یا لري هغه ورکوو منفي 2.10 شي څومره چې وي د کرسي لیول څخه ګډر لیول څخه چلون څومره وي دی وایټ مفرنه او لینک ته هم ورشي او بیا پورته هوتا لینک دلوشي اوکې او به ترڅو د تعداد په لونه ګډل لمن زوړو ها اوس دویم مرحله کې د دې پر چې کوم اول د دې پر سیکشن انتخابو کوم مواد څخه جوړیږي مثلا صفر اشاریه دیش شپږ منځله کړه کنه مثلا موږ صفر اشاریه دیش 15 کې په یو ته انتخابو هغه کوم کنګریټو کې کوم اندازې ته انتخابوي د ودانۍ هغه ته لپاره لمړنۍ اندازې ګډرونه پر پاس کوي هغه نورمال مخکړای شي ګډر ته په یته چې کې خپې کچېری بیا په یینه کوم شي ورسره بیا ته پروګرام هغه درکوي غنه ورسره بیا کلاش اندازې زیاته کې مارک ورکړي یا بل تغیر کولای استاد دا اوس سیکشن چې کوم وروغلو لکه دا چې انتخاب وو دا سیکشن 15 کروڑو مو به انتخاب وو ته په بل شي سره وروغلو تاسو یو یا وروغلو کله وسو یو ته وروغلو دا د زیت ور کړی وي دا د زمي ور په واحدات ما تاسو یې کړی و نه پیګم چې دا نه ته به کمپیوټر ته وخه واحد د چینج شوی ولته داس کې ویني که واحد چینج کوي ته کنورټ کیږي بیا کله چې څه چینج شوی یا به تو میټریک انتخاب نه وي اتومات بل نه دور کړی یا به میټریک ته وخته وي یا به پورت ته وخته وي پروګرام سیټینګ به کوي اساسي وایي به هغه وکړو صفر اشاریه مثلا څلوېښت او په 15 کې د پای پارس باندې او مواد چې دي کنګریټ کله چې بل مکتب کې شرکت پاری ګډر نوي مثلا صفر اشاریه دیش په شالو کې ښه اول کچېری مون پلان ته وکړو
دلته مثلا دا یو پری ګډه ده کنه بالکل او دلته کچېری کې هغه نه وي پیا نه وي دغه باید ختم کو بالکل اوس داس کو چې دغه هغه لمانځه وړو کنټرول او دا اوس کچېری د دې مودي هغه ټول په بیخ پر شي دا مونږ چې کو ډیلیټ کوو اوس دا ګډرونه چې دي دا دوازیه شو صحیح شو دا باید یو کو دا خبر ګډر په دې نه انتقالوي دا خو دې د پورا باید بار منزل کې هوا کې ایم لټیر به ټول هغه کو دا کنټرول او جیومټري د اریو کوسې شو پر منزل کې خپل منځ کې سفر کیږي ایو کې چې هغه خپل یو منزل کې شو شو تر بیخ پورې چې هغه کو د اریو راکو څه شو دا کچیر اوس وکسو او تر اخر پورې بدايه انتخاب شي یو شي د بل طرف کې پوتې دي سه دا دغه داسې کو شو دغه څه شو ښه اوس مونږ اول چې دا سلیکټ کړیم دي دا ګډرونه کوم هغه کوو دا مکتب انتخابو یا بیا ته انتخابو سه شوال باید مکتب نه کلیک وکړو دا ګډر څه شو دا ګډر نه دا پری ګډر نه څه شو دینه دا هغه انتخابو آسان د نور ګډر نه چي دي دې د پوره مون کومه مکتب انتخاب کړی دا غوډه صحیح شو یعنی په څو طریقو کله چې ولته موازی ایکس تا زد ته هم کې کارو یعنی مختلفه طریقې مون کله چې استعمال کړو چې کوم تاسو نه یو ځری جوړوي شو دلته به یې نه انتخاب کوم چې خالي چې ګډر نه اوس که چې زه دلته دا یو په کنټرول بون سو دا به اوس کچېره وکسو ټول شي خلیل ګډر نه کچېره ته کوم یو منزل نه ښکوي هغه مې یل چې موږ د یو منزل د نور منزل نه انتخابو دا راکوي چې وی سلیکټډ ابجیکټ ونه یعنی انتخاب شوی هغه منزل به خیر کوو به ورسته وی کوو ها دا assign to selected bin دویمه مکتب اوس بل مکتب پوت شو چې مونږ باید په یو نه کړو هغه ته یو معلومه خبره ده کچېری داسې وي چې مثلا مونږ د دویم منزل په د په یو اندازې غاټي وي هغه ته بل مکتب انتخاب کړی داسې کړی شو ډایرکټ دا انتخاب کو د یو منزل کې کنټرول ون چې کوم ځای پر یو رقم مکتب هغه تطبیق کوو بیا مثلا مکتب کوم شوی ده نور ورته بیا دا کوو کنټرول نس نور منزل په ملت کې دوه وخت نه نس که مختلف مکتب موږ کوو څه شو هیڅ دومره وخت نه ځای کوي چې مو وایو خو اوس ټول ته یو شی دی نو سلیکټ وای ته خرید موضوع وای ته ټول سلیکټ شي او دغه مکتب به باندې تطبیق شي څه شو ښه دغه برخه خلاص شو د بل مرحله کې مونږ چې د یو پری ګډر مونږ دلته لرو کچېره د ټاپ یو ته وکسو دا ګډر مونږ سلیکټ کوو د دې دغه یو بل خوا کې مومنت شي کوو زه دا چې یوازې قواوی چې کې دویم ګډر ته انتقالېږي نو بیم نه کلیک کو سٹارټ پوینټ دی چې دلته هغه کو او په دې ګډر کې یو بل خواته مومنټونه چې کوو زه قواوی یعنی د سره سمپلی سپورټ بیم دی یعنی مومنت نرمه کیږي په دې کې مثلا ام زد هغه محور ته څه شو یا ام وای کې کوي ځکه کچېر کې ام وای نه ام ایکس کې د شي رمزه شي یا موازی ایکس ته وي بیا ام زد رمزه کې موازی زد ته وي بیا ام ایکس رمزه کې کنه ان دغه مومنت مونږ چې کوو ازده
او اډ کلیک کوو دویم بیا رڅو اینډ پوینټ کې هم دا ډول کوو صحیح شو او دا اوس په دې ګډر باندې چې کوو ساین کوو او بیا ډبل اینډ پوینټ ښه اوس د ټولو منزلونو کې دا چې شو ازود شو پرې شو ښه دا برخه خلاصه شوه بله مرحله کې چې د دې لپاره پیک سپورټ انتخابوو اډ سپورټ نه کلیک کوو دا خلاص شو څلورمه مرحله کې موږ چې د لوډونه پېژنو موږ چې په دې مثال کې یوازې ډېر لوډ لایو لوډ کوو او انالایز کوو ډیزاین کوو په بل مثال کې بل ورځ بیا به هم کویک لوډ اول تعریف کوو یا نڅرته بیا په مودنه نه راځي خلوډ کیسز دلته مخکې کوم لوډونه موږ چوالي دي ځکه دلته دریاب دا به ډیلیټ کو ځکه دا بل ودانه نور دا لوډ کیس ته وی راچولې مشکل نشته کې دا کوم یو خبره کړې و چې دا مخته وروسته دا به ورسته کړای شي چې ډیر لوډ نه ورسته یسو په سټاترو ایډیټور کمانډ مخه څه شو یو دلته اپلای کوو به کسو ښه دنه لوډ کوو اخیری منزل باید وکسو څو منزل ده مثلا اخیری منزل دې پورې ارتفاع 15 متره او دیني مثلا سلب کنه وی کنه کچېره کې سلب په دې منځل نه وي مثلا دا ډکون صحابي یا کزر زمینی به دلته هم سلب شته اوس موږ دلته مثلا سلب نه لري د دینه پورته یعنی 2.5 نه تر 15 نیم پورې ارتفاع باید ورکو خو اول دا لای لوړ دی کې سیل فیټ نشته منفي د 4 کیلومتر په متر مربع هغه د نور لمخې چې ودانۍ ته کوم ډول لای لوډ کوم ډول ودانۍ ته تجارتي ودانۍ ده ریاشي د کومه د غیته انتخابو ښه او تر 15.5 پورې یعنی په ټولو تکونه نه یو شای دی یو ځنګړی او تک زیات کام ور نه لري بیا په کچېره کام زیات لرل بیا په دې کوردیناتو کې یو تک باندې اپلای کوی شي یا وای صاحب باندې خو ټول مثلا مونږ یو نه ځکه انه مبل رس کوډ کړی دی چې په پیګو چې سره کنه اپلای کوو صحیح ده پیو تک نه پیګه کنه وای شو ښه اډ کوو دویم په دې کې بل بورډ چې دی د اخیری منزل نه دی کنه اخیری منزل ارتفاع بیا کسو چې مثلا 13 ځای فکر کوم صحیح شو ځکه دا دینم سپرین کتاب دلته نورې ده چې 13 وی ولسنیم نه تر 13 نیم پورې دا پس راول کوو ولا سشاره 15 ولا بس تلاسه ور یان لک ټیټ ورکو تلاسه شاریا پنځه خدا لایلول بڅمره یا خلیب کې د شخري بوم نه څوک ونه ګرځي یا ګرځي کم وزن یا د وورو وزن یې شو مثلا یو شاره 15 نسو لایلوټ ښه دا مو اپلای کړو اوس ډیل لټ درځو ښه ډیل لټ کول باید سیلف ایټ په دې باندې اټکو یو خبره مو کړه چې دلته مونږ کړای شو کچېره کوم غلطي کړې مثلا یو د په دې ساين ټو ویو ته کوو ساين ټو ویو ټول هغه نه دی اپلای شي سټرکچر برخانه ټول په یو ګډر نه اوس دلته مونږ لای لوډ باید عموما سمسل مخاول ډیر لوډ بیا شي لای لوډ کچېر کې زلزلې لوډ وو بیا ایرور درکې یا به د دوړ نه مخته بیا څرته یو اوس د دې پر چې دا اوس مونږ غلط شوی مثلا زلزلې لوډ مې مخته کړی هغه کړل د دې پر مونږ چې بیا دا ډیلیټ کو نه غوړو چې ډیلیټ کو نو سٹارټ پرو ایډیټر ته ځو دلته لوډ برخه ته ځو ښه دا کله شو مخته څرته یسو ښه دلته چې دی لوډ څه شو اول لوډ چې دی لای لوډ دی کنه لوډ مخ کړی دی او دا رینج دی چې یو شاره 15 په اخري منځ نه دی او منفي 4 شي دی د نور منځ نه دی دا کړای شو چې دا ډیر لوډ چې مونږه اوس پر نور لوډونه نه یا کنور م اپلای کړی وغه هم یې سره کپی کوو چې څومره کور به د ډیر لوډ کړی دا کړای شو چې دا ډیر لوډ کټ کو مخته دی لای لوډ نه ایسو صحیح شو نو دلته سپورټ
او لود. یو کچېرې که موږ اوس دغه نمبر تغییر نه کړو بیا موږ ته ولته غلطي کوي ایرور کوي سټارټ پرو کې صحیح ده. نو دغه باید شي کو یوازې دا کې تغییر وي دا بل اول لوډ شي او دا به شي دویم شي بس نوره داسې کوو خالي دې په خاطر مې دا وکړو چې هغه تکرار شي کوم سټارټ پرو کې دا شین تغییرولای شو مختصر ته وړای شو یا یو لوډ کې ډیلیټ کولای شو مثلا یو برخه اوس کچېر دلته رو شوال بچي وي ډیر لوډ وي صحیح شو او دوام وو لایډ کوم ارقام کې کوم غوړو تغییر وسای شي یا مختصر دی وي دا ټول شنو په سټارټ پرو یو ګړه د پروګرام دغه د چې سټارټ پرو ایډیټر کې موږ ډیر تغیرات پدې کړو وسای شو کوم غلطي چوک اندې بټن په واسطه ورته صحیح شو یا کچېر کې ایرور دار کړی ورسته بیا هم د دې کمانډ مخ مونږ اصلاح کوي شو ډېر لوډ کې اوس نور لوډونه پوتې دي کنه ډېر لوډ کې د فلور لوډ پوتې دی یا ممبر لوډ پوتې دی ممبر لوډ مو ابل اسکار یو چې من مثلا د دیوال من پی دی ار لاس او د پټول ممبر نه یو شیخ کوي صحیح شو کچېر ځینې ممبر وي غوډي پر بیا غو کړی او اخیری منزل کې مثلا 15 دی کنه د پارapet والے هغه محاسبه له مخې پیدا کیږي د دیوال حجم نه د دیوال پی متر حجم او ضربې د حجمي وزن من پی 15 کابل په دې کې مثلا ممبر لوډ کې د شي دوه ډول دیول نه ولري هغه تکړه اپلای کوي شي یا په یو منزل کې زیوتی په بل منزل کې بل ډول مواد استعمالي تشناب ګنډا پایټ لوډ دی استاد ها تشناب ګنډا نه استاد تشناب دیونه اني مخخته ده هغه کم استاد غني بل متون ولا ديار لسن ولا هات شي تقريبا غن مليون شپږ شره 15 مثلا نور محاسبینه پد کې کې د شي دولي غنه ټیټ وي ته پای کنه خو مثلا چې څومره وي موږ مثلا سوای څومره ده شپږ شره 15 ښه داخلو شو او په دې کې نور لوډ مثلا نشته او بیا چې ترڅو فلور لوډ مخکې دې چې فلور لوډ اټ کو ترڅو دلته ډېر غاڼه غونه جوړ نه شول دا په دې باندې تطبیق کوو صحیح شو ښه اول دغه چې دی دغه په د ټول منزلونو نه دی خو د اخیری منزل نشته دا ډایرکټ راشي چې دا سلیکټ کو assign to view only نه select only یعنی نه view selected object only یوازې موږ ته د سلیکټ شوی عنصر وکړي نور د اوس نه کوي اوس کو کنه اوس تطبیق نه دی بول اوس خو په یې انتخابي په یو موږ نه خبرو که اوس رڅو وایو چې دغه وزن چې دی دلته مثلا دیوال شته صحیح شو او دلته شته کوم ځکه دیونه غایتو په پلان پورې چې باید پلان موجود وي د مهندسي پلان کنه کوم ځکه دیونه دي کوم ځکه چې دي کوم ځکه دروازې دي کنه دا شي نه ټول باید ته معلوم وي مثلا دلته شته صحیح شو او په دوام اتاق نه مثلا دلته هم شته دا مثلا عمومي د روزاده کې دلته وزن وی ورکول شي صحیح شو او د دې کوم ځای کې چې نوی مثلا هغه ایمان زوړای شي کوم ځای کې دولنه وي هغه باندې برخه باندې موږ چې کو اپلای کوو که اساین سلیکټډ منو کړو صحیح شو که اوس یو وزن پوته دی چې تشناب دی ولونه دی صحیح ده چې دا وخت دا په ټول منځلونو کې اپلای شوی ښه صحیح ښه بیرته ټاپ یو تاسو نو کوم کوو یوازې دا سلیکټ او دا په ټولو د منځلونو کې په دې تشناب دی ولو وزن شته او ساين صحیح شو او بل وزن پوت شو چې پارapet والي په اخري منځل دی اوس بیرته یې چې ټول هول سټرکچر دی موږ ته وکړي او بیا یوازې دغه یوازې اخري منځل سمون کول لرو او دا د موږ ته وکړي صحیح شو که اوس دې لپاره خالي دغه اول د لوډ باندې کلیک کو او محیطي ډول نشي کو سلیکټ کو صحیح
او په دې باندې د اسان شي. او کوم لوډ چې ته اپلای کړی دا دلته ته په شنه رنګ ښیي او دا د لوډ ته مثلا څو دغه ته ښیي، یعنې کوم که چېرې مونږ اشتباه په دې په واسطه چې کړی شو کتای شو چې کوم صحیح اپلای کړی دی که غلط دی. ښه دې کې اوس یو لوډ پاتې شو چې په ډېر لوډ کې لور لوډ دی. ښه دلته سیل پیوټ مونږ اټ کړی دی که نه اټ کړی؟ ښه صحیح شو. د په ډېر لوډ کې نور لوډونه هم اټ کړی وو تېر ریکارډ کې، او اوس یوازې چې پاتې دي لور لوډ. ممبر لوډ مو په اپلای کړی دی. لور لوډ کې مونږ دوه ډوله هغه لرو، یو منځني پوړونه دي او یو خیري منزل دی. خیري منزل عموما زیات وي ځکه د واټر پروف طبقه وي یا هم د حرارت یک ضد کوم طبقې چې اچول کېږي. د نورو منزلونو کې کېدای شي یو شی وي او که چېرې مختلف وي په اول منزل کې زیات مواد څخه ګټه اخیستل شوي یا ګودامو دپاره ډېرې کاشي ډبل کېدلی هغه کړی شي ځون ځون ته ورکړي. مثلا په منځنیو منزلو کې خپل وزن دی دی چې په یوه منزل کې د یوه اتاق کې تشنابه دي وزنه جمع شوي دي، د یوه منزل کې د یوه اتاق وزن ایوانې خو زیات ورکوو هغه په بل ازمې چې وکړه هغه طریقه بیا تکرار کړه. نه بس صحیح ده. ښه یوه منزل یوه برخه نبي ورکړو که بیا مثلا نبي ورکړو هغه دپاره باید دا کوردینات وکړو. صحیح ده. د کوردینات که چېرې وکړو مثلا دغه دی په هغه نه دی د دې لپاره دغه کوردینات موږ ته د دوه کوردینات باید معلوم وي، د ایکس او د زیډ. صحیح شوه. دغه څه دی څلور دی او زیډ څلور دی. صحیح ده. او دا هم اوه شپږ دی. خو دلته بیا په ټول منزل نه نشي ورکولی، بیا مجبور یې چې دا برخه نه ځون ته ورکړې دې ځای پورې. صحیح شوه. او بیا په دې منزل نه ورکړې هغه یو شی دی وي، خو چې کله چې یوه برخه دې ورکوي بیا هر برخې ته ځون ته ورکوي. لکه هغه ځکه چې مونږ وایو نو کله ټول منزل خاص هره کمینه بیا به دا درې برخې نه به ورکوي. اوس مثلا درې برخې نه ورکوو په دې نه چې دی صفر نه تر اوه او څلور پورې. صحیح ده. صفر نه تر اوه څلور پورې او د منزل ارتفاع مخکې خیالي وه د دوه نیمو نه که نه یا لای لوټ مو ورکړی وه که نه پنځلس نیم پوره منځنی پوړونه دی. صحیح ده. د دې دپاره مثلا دی هغه نورمال وزن درې اعشاریه څه دی پنځه اویا. کومې طبقې کاشي طبقې سیل پې چې موږ مثلا محاسبه کړی دی او دا به منفي شي او دې دپاره څه وراو صفر اوه څلور زیډ څلور دی که نه. صحیح شو که نه. اډ صحیح شوه. دویمه برخه ته څو دښته باید ورکړو څلور شپږ او صفر نه او زیډ څو څلور. او دا هم دغه رقم دی. صحیح شوه. خالي به تشنابو برخه مثلا زیات دی. ښه تشنابو برخه دپاره دا کوردینات باید وکړو څلور څلور که نه څلور څلور اوه شوه. شپږ به زیډ وي. اوه دی. دا صحیح دی که نه. ښه د دې دپاره مثلا ته ووایي چې دا زیات دی د دیوال وزن مثلا مونږ خو دلته فرعي ګډر دی دیوال وزن نه پرځي کله هم چې فرعي ګډر ورکړو. صحیح ده. خامخا ډبل طبقې مونږ جوړ دي مثلا تشناب برخه کې یا نور موادو دپاره قوي سلب مو جوړ دی یا د دې دپاره
پوست واټر پروف دا طبقې مو جوړې دي ډکون موادي د دې وزن مثلا زیاته 15 کیلو نیوټن دی صحیح شوه 8 او بل یوه برخه پوت شو کنه صفر او شپږ او نه شپږ نه و کنه ونه دی صحیح شو و اکس مو صحیح ورکړه صحیح شو دا شپږ دی صحیح شو صحیح شو او دغه 3.15 دی بل وزن خلی پوت شو په اخري منزل دی صحیح شو اخري منزل دی دا کوردینات 12.15 تر 3 کچره غوا ګټای د پټوړه ودی زینې په څه کوم تاک دی هغه به د کوردینات زیات کې هغه به هم د وزن افلای کا صحیح شو هغه ځکه اخري منزل دی صحیح یو شی وزن برسیدا مثلا 4.15 دی یا 5 نیم دی صحیح شو دا ټوله طبقې شبکې دا صفر کوو ځکه ټول منزل دی وخلي ځکه بوم یو شی دی صحیح شو خالي دا کوردینات ورکوو 8 کلوز صحیح شو اوس که چیرې دغه ودانۍ موږ وکړو اول هغه وزن چې موږ ورکړی دی په دې برخه نه دغه یوه څنګ دی صحیح شوه دلته که چیرې اخري منزل نشته چیرې دلته وکړئ صحیح شوه او بیا مو دا بله کوچنۍ برخه نه ورکړی دی او بیا مو هغه تشنابو برخه نه ورکړی دی صحیح شوه یوه سلب نه او بیا دغه دغه طرف ته سلب چې و عمومي ټول او اخري منزل دی صحیح شوه په دې کې اوس نور کوم لډونه نه دي پوتې مثلا صحیح ده کله چې دا لډونه نه پوتې مونږ ته یو بل هغه پوتې دی چې مونږ لوډ کمبینیشن د دې لپاره باید دریم لوډ به مونږ شي وی لوډ کمبینیشن مونږ چې اټو لوډ کمبینیشن په اساس کړای شي هغه کوډ ته انتخابوي کوم کوډ لمخه کوي انډین کوډ یا ای سی آی کوډ او جنریټ وایي ډایرکټ لوډ کمبینیشن ته اټ کوي یا د لاس په سیټ کوو سره کوم دا یو فرض نمبر سی ان یو پینځه دې بیا کومه یو دې خپلای نشي کنه کسه اول لوډ څه د یو شر 15 ولای دی دویم لوډ هم یو شر 15 ولای صحیح شو دا یو کمبینیشن دی بیا اول لوډ یو شر 2 ولای دی دویم یو شر 2 دا دوه لوډ کمبینیشن شو بیا دریم لوډ کمبینیشن دا جوړ دی چې اول لوډ یو شر 15 ولای دی او بیا اول لوډ چې دی ډیل لوډ دی زیاته کنه او څلورم لوډ کمبینیشن دا لوډ دی هغه اول لوډ 0.9 ولای دی یعنی په دې کې تر ټولو ځکه دلته زلزلې بور نشته صحیح شو د تر ټولو هغه لوی ډیر لوډ چې هغه مومنټونه یا قوه رامنځته کوم دی یو شر 15 ډیر لوډ جمع لای لوډ یدم کړای شو ځکه دلته د زلزلې بارونه نشته یوازې د لوس په اصل ته سافټویر هغه کم لوډ کمبینیشن ته هم اټ کوي یعنی موږ تاسو سلبونه چې ډیزاین کوو ډیر لوډ لای لوډ پیدا کوو کله چې زلزلې بور په ودانۍ نه وي یا ګډرونه ډیزاین کوو او یو شر 15 سیفټي فیکټور کې ضربو نو موږ کړای شو دا د کمپیوټر په واسطه جنریټ کو یا د لوس په واسطه خپل په ساده ډول دغه چی کو تعریف کو کمپیوټر په واسطه چې خپل اتومات نور کې خري هغه اوس مونږ چې کوم مقصد وو چې د انډین کوډ په لیمټ سټیټ کې مونږ ته یالي دي چې یو شر 15 ډیر لوډ جمع لای لوډ نه غي تیر خوسته دی نور کې اضافي دي نور په زلزلہ کې بیا ضرور دي چې مثلا 0.15 ډیر لوډ مثلا 0.9 ډیر لوډ جمع یو شر 15 کویک لوډ کله چې په حالت کې یو ګډر کې ډیر مهمه نه شي خو اوس دلته دوړه د لوډ جهت یو طرف ته دی ګریویټي دی کنه ځمکه په طرف دی نو تر ټولو هغه ډیر مومنت کو هغه چې رمسته کې بیا به د چی وي یو شر 15 وي دا معلومه خبره ده چې یو شر 2 به کم وي څه شو کوم هغه ونه څه ضرورت نشته ځکه چې موږ اعظمي ته پیدا کوو خو په نور حالتو کې نسو کېدای شي ډیر لوډ کم ونسه زلزلې بور په وخت کې زیات تغییر په کې نظر ډیر لوډ لای ورته زلزلې بور شو سجمه کې کېدای شي سپری وکټوريو دلته مو خل چې ډیر لوډ او لای لوډ دلته دای نو تر ټولو
کریټیکل کمبینیشن چې دی په ډیر لوډ لایلوډ کې مونږ 1.15 ډیر لوډ جمع لایلوډ دا یو کې باید کې د بل چې دی د ټول 1.2 کې به د دې نه مومنټونه یا شیر فورس دی په دې کې معلومه خبره ده چې کوم وی لوډ جهات په یو طرف دی نو د لوس پسې هم ډیپاین کوي شو ډیر لوډ 1.15 لیکو چې موږ سره کم یې کوو مثلا چې تر څو موږ په پوه شو سیفټي وکټوري څه دی څه شو ډیر لوډ جمع لایلوډ امپوز لوډ یا لایلوډ څه شو ښه 1.15 فکتور کوو او ډیر لوډ دی خو ته انتقالو څه شو او بیا 1.15 او لایلوډ دی خو ته انتقالو څه شو هات دین دا کمنشن موږ دلته وکړو څه شو ښه اوس په دې کې نور چې نه دی پوهه یعنی موږ لوډونه ټول شناخت کړو کس یې اول باید انالایز پرنٹ بٹن باندې کلیک کو تر څو دا دلته راشي یعنی موږ ته د ریپورت کې دا ټول شناخت راشي څه شو اډ دا کله چې دا بٹن موږ په دې نورسته موږ کړای شو دا کمانډ چې دلته راشي موږ کړای شو چې کو انالایز کو رن انالایز موږ کلیک ایرور کراوله څه شو ایرور کله چې دلته غلطي کوي بیا ته ته دم په مخ نه سي او ته ته غلطي به ته اصلاح کې شي غلطي په څه کېدو density not provided self heat command څه شو یعنی self heat چې موږ ولته ښکارای دی موږ کله چې ټول سټرکچر باندې نه اپلای کړای او یا د دې لپاره کنکریټ نیوی پیژندلی څه شو نو بیرته لوډ ترڅو یې کنه اوس دلته پته راګي چې اوس یو بیا ته دا کوم بدینه اپلای کوو څه شو edit दोबारा क्लिक कशी दोबारा हम सेट करने को आसान की एक मिनट हाँ क्या ना दोबारा ना अप्लाई कीजिए हाँ यो रही क्या स्टार्ट प्रो एडिटर तचो सेल्फ इट कट फिर दे पेस्ट को حال کله چې ټول ممبر نه وخصیصه شو ته مونږ یو ریکاپی کړو پاکه مشکل ونه اول مون لایلو ډا کړو بیا مونږ دا ورسته چې انتقال کړو شو اوس انالایز کوو اوس یې کوردینات کې مشکل غوړي وو ها کوردینات کې مشکل سیلف روټ بیا په کوم مشکل نشته سیدو کوردینات مثال نو نه سیلف روټ به ډیټ کو بیا به فلای کو دا په ډینسټي کې خبره ده یو منټ پراپرټی ته څو کنکریټ او د بل باندې
یو دا دوباره کوو کېدای شي دا مواد یې نه وي پېژندلي. صحیح شو ښه؟ ورته ډینسټي کې خبره وه، مواد یې سم نه وو پېژندلي. دویم ورته امتزاج کړو. زه دې ته وښیم. صحیح شوه؟ اوس دا دلته لوړو صحیح شوه؟ د هر یو مقطع چې موږ انتخاب کړی وو دا نوم کلیک وکړو، کنګریټ او دوباره یې مساین کړه. صحیح شوه؟ ورته کنګریټ خپله سره غلوان نه ورسره وایي. د هر یو مقطع سره ډینسټي کې مشکل مواد یې نه پېژني. کله ورته دا رقم مشکل کې رسېد. صحیح شوه؟ یعنې اوس انالایز شوه. صحیح ده؟ انالایز کې هغه کې ډایرکټ آوټپوټ نه څه یا دلته پاتې کېږي یا دلته بیا وروسته آوټپوټ ته تللی شي. صحیح شوه؟ د وارنینګ چې دا کورو چې مثلا د وارنینګ چې شنن کړی دی هغه کومه نکته چې مونږ ازاده کړې وي دا خبر درکوي چې انت کې غلط نه وي. مثلا ماستر سلیو نو ستو چې ولې وي هغه کوم ایم زد یا ایم واي مونږ نه ایم ایکس ازاده کړی او په یو خوا کې په بل خوا کې یعنی هغه ټول جنټونه خو ځکه ډېر ټول منځلونه کې سٹارټ پټ ان پوینټ شپږ وو بمونه کو 14 نکته وي کنه نو هغه ټول مکتوب ورکه ته دلته شي کوي وارنینګ درکوي. صحیح شو؟ او بل په دې کې ځنه بل ورنینګ چې دی کوم جاینټونه چې موږ آزاد کړی په هغه کې د تخیل چې مثلا دغه جاینټ تو آزاد کړی دی یعنی دغه ورنینګ درکوي. دا ورنینګ کچېره کې تو دا څنګه غلطی نه وي کړی او ورنینګ مو خرید درکوي نور غلطی نه ده. دا کچېره ته غوړې هغه ورنینګ ما ځای سي ته غوړې چې ځکه وشي ته د فکر کوي کچېره ته غلط شوی نو تا بیا اسره کوي شم که ضرورت نه وي ته نو چې کېږي تیرې ښه ریزلټ ته ځو. ریزلټ کې موږ دلته کسه لوډونه چک کړی و هغه ته چې کوم کوم لوډونه و څه رقم ته په دې باندې اپلای کړی و لایو لوډ دې کړی یا ډېر لوډ دې کړی و دا ټوله ډاټا دلته چې کوي ته تخې. صحیح شو؟ آوټپوټ مو وخدل کنه آوټپوټ نو وروسته موږ آوټپوټ مو چې دې بټن نه کتای شو دلته پوسټ پروسیسینګ ته چلو شي په هغه صورت کې پوسټ دا به دلته هم با کلوز نه دی. صحیح شو؟ ځکه کار نه کوي. اوس دا ممکن اکثر وخت کار نه کوي. رن انالایز وکړو. صحیح شو؟ کله چې کور نه کوي دوباره انالایز کوه. او کوم لوډونه دی ته شي لوډ کمبینیشن دی دا یو دی کنه دا دی په اپلای شي. صحیح شو؟ ښه په دې کې اوس مونږ کړای شو چې د دې ودانۍ یوه د پراپرټي باید دا ځینې ختم شي. اوس د دې ودانۍ مثلا موږ چې په کور وي کوم منزل کې مومنت په کور وي او ډیزاین برخه پوه شو. صحیح ده؟ ډیزاین بل ورځ کور په اوس په خلاص نشي فکر کړ. صحیح ده که تاسو ته مراجعین سي ځکه دغه نه لازم خري وکس لکه بار محکمه تکرار کړی و دا شینه موږ غوړو چې مثلا په دې منزل کې یا په کوم منزل کې موږ مومنټونه یا شیر فورس دی غدي پوره وکسو د ګډرونو په یو یا د ګډرونو مثلا چې د کوم ګډر سم کوري کې یو ګډر خيو مثلا د یو ګډر موږ سلیکټ کوو په د یو خاط باندې چې څومره ګډرونه پرته دي دې پوره موږ رڅو ویو سلیکټډ ابجیکټ اونلی او د دې مومنټونه کتای شو. MZ مومنټ کتای شو یا اپیکس مومنټ
یا لوټ مقیاس به کوچنی وي څه شو د ځینې هغه ډېر کم لري که نه چې کومې برخې مثلا د دې منزل منقص و کوز منزل نه خو سلب لیول نه و ځکه مومنټونه یې کم دي او که وغواړو چې مقیاس یې زیات کړو بیا مقیاس ورته وایي شو د یوه بیا ډېر کس و مقیاس مخکې خیاله به دې ځای نه کړای شو چې مقیاس یې چې کړو زیات کړو بیا دغه قواوې د مومنټونه زیاتې تخیې که چېرې ته دغه مقیاس یې هغه کړي کوچنی کړي مقیاس یې باید کوچنی کړي ورته قواوې زیاته کړي او که مقیاس یې زیات کړي هغه به بیا چې کړي کمې ته کړي په شکل کې نو د دې ځای نه موږ اوس که وګورو چې ریزلټ یې وکړو مثلا قیمتونه یې وکړو موږ ته د قیمتونه وښیي این مومنت یا میډ پوینټ اګزمي مومنت یا په هم انجامو کې هم په منځنۍ برخه کې دی وښیي دا کوم مثبت مومنت چې دی منفي نه دی چې دلته په سټارټ پرو کې لون طرف ته مثبت مومنت منفي علامت ښیي ځکه وایي محور لون دی هغه د منفي مومنت چې موږ ته یې نیګیټیو مومنت په اتکا برخه کې په مثبت علامت ښیي یعنې د دې طرف نه چې دی دا منفي مومنت زیات رسي او دا طرف ته د دې ګډه نبورونه چې نه کم دی دا منفي مومنت د دې نه چې رسي کم رسي 4.4 دی فکر کوم دلته او همدارنګه دغه مومنټ هم ته کې لري شدو په دې ډول د ار وایي یا د هر پایې مثلا ته بیرته چې امیزید مومنټ کې د پایې د پورې کسې کسې شو مثلا ټاپ وی کسې د یو پایې سلیکټ کوي او دا ویو د سلیکټډ ابجیکټ اونلی او 3D شکل ته رسي اوس د دې مومنټونه کسې ام وای یا ام زد څه شو او یا چې اکسل فورس څه شو او یا د دې پی وای په طرف شیر فورس په دې کې ډېر کم اندازه رامنځته کېږي څه شو یا ای پی زد او د اکسل فورس خو د پورته خونه برونه جمع کېږي او بیخ ورته هم شي دی زیات دی او د نور شنه چې کوي یو څه اندازه شته خو د قیمتونه شي دي ډېر کم دي او که وګورئ چې واضح شي دلته مقیاس زیات کا کم مثلا مومنت وکنه شیر فورس مومنت دا مثلا لاسکا نه اونته دوه هغه دي یو زیر دی یو هغه دی دواړه به لاسکا صحیح شو دغه قیمتونه بیا هم کړای شي د دې ځای نه وښیي صحیح شو دغه پوس پای دی پورا دغه مومنت ده د لوند پای دی پورا بیا چی دی دغه دی او په دې ډول د ټول لپاره او په نور طریقو کړای شي چې تلور شي دغه یو ابجیکټ انتخاب کې د یو پیا او ریپورت تلور شي ان فورسز ته وخی ته شو دلته چې کوم ته ګوري اکسل فورس ګوري ابسولوټ ماکسیموم کسه نظر د لوډ کمبینیشن ته ازمي څومره دی په اخیری منځل کې 915 دی بیا بل ورته تلای شي دغه بل یو کته شي شیر فورس کته شي مومنت کته شي په څو طریقو ریپورت لري کړي شي ان فورسز هغه ډیاګرام نه بیا وی ویلیو او یا دا کړای شي چې ته وګورې چې کپی کې اکسل ته صحیح شو کوم ځای ته انتقالوي کړای شي دا کپی هم کې صحیح شو ها بل په دې کې مونږ چې هغه اتکا وکس لمن نه کته شي ریاکشن صحیح شو دا ریپورت راوړم
یا داسې کړي چې یو دوې پهیې انتخابوي دلته خو ځکتې ډېرې دي صحیح شوه بیا هغې ځانګړې پهیې کړای شي چې عکس العمل یې وکړي د یوې کسې څه شو هغه حال کړه چې انتخاب یې کړی او د دې عکس العمل دا شونه چې کې ګوره چې مثلا عکس العمل څومره دی یا د بلې طریقې نه یا د ریاکشن دا طریقه کړای شي څه شوه یا هغه بله طریقه چې موږ مخکې وښاله چې دلته څو ریپورټ ته اینډ فورسز کوسو اینډ فورسز لپاره باید دغه ګډر انتخاب کړو دا بیخ کې عکس العمل یې مونږ کسو څه شوه دا ګډر او دا اینډ فورس ته ځو هغه بیخ برخه کې مثلا اعظمي چې ده اول چې کسو اکسل فورس کسو څه شوه بیا بل ورته کتای شي چې وای کوای وکسه عکس العمل برخه کې او یا شیر فورس وکسه اوکې څه شوه دا د ګډر وکاله که چې وګورئ غو نقطې وکسه یا غو نقطه خري انتخاب کا مثلا د پوینټ واسطه د دې نقطه کې چې کسه عکس العملونه یوازې چې کا دا ویو کا او بیا اینډ فورس په واسطه دا کړای شي چې وکسي دلته ممبر چې انتخاب نه کړي نقطې نه تخیل شي بیا د غیر پر بیا دغه طریقې نه ګوټه وخت شي چې عکس العمل د توخی خلین نقطه انتخابي